بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو عزتمندو مسلمانانو ورونو او خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، دا د بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې یو او د نافي چینل نه ستاسو درانه حضور ته د نن ورځې چمتو شوی موضوع در وړاندې کوو. هیله مند یم چې د پام وړ مو وګرځي. زمونږ نننۍ موضوع د فطر صدقه ده چې په عامه اصطلاح کې ورته سرسایه ویل کیږي. په دې هکله به په لاندې نکاتو رڼا اچو، یعنی د فطر د صدقې حکم، همداشان د سرسایه یا د فطر د صدقې مقدار په چا واجبه ده او چاته باید ورکړل شي، کله باید ورکړل شي، او داسې نور بعضی ضروری مسائل. درنو دوستانو، د فطر صدقه واجبه ده، لکه څنګه چې حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر، یعنی مفهوم د حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فطر صدقه مقرره کړه. نو د دې حدیث مبارک نه د فطر د صدقې وجوب ثابتېږي چې صدقه د فطر دا واجب ده. صدقه د فطر په چا واجب ده؟ بل موضوع چې غوړ په بحث وکړو دا ده چې یعنی صدقه د فطر په چا واجب ده. علما کرام فرمایي چې په هر هغه چا باندې صدقه د فطر واجب ده چې هغه کس د خپل زائد یعنی د مصرف نه علاوه چې د په روزمره مصارف نه علاوه د سره زائد مال، اضافي مال ور سره دومره وي چې هغه د زکات نصاب ته ورسی. لکه پس د سپینو زرو په حساب ټاکل شوی نصاب چې د هغه 612.150 ګرامه سپین زر دي، او په سرو زرو کې 8.450 ګرامه سره زر دي. یعنی که چا سره دومره مال د مصارفو نه اضافه وي یا د دې په برابر ور سره پیسې وي، نو په دې سړي باندې یعنی صدقه د فطر واجب ده چې د غریبانو ته ورکړي. همداشان که یو چا سره 8 ګرامه 450 یعنی ګرامه طلا ټوله دومره زیاته نه وي، بلکې یو څو ور سره طلا وي او څو ور سره نقدي پیسې وي او څو سره داسې سامان وي چې هغه د ضرورتونو نه اضافه وي، که د دې ټولو قیمت ولګول شي او د 8.450 ګرامه سره زرو قیمت ته ورسیږي یا د 612.150 ګرامه سپینو زرو ته د ټولو شیانو قیمت ورسیږي، نو بیا هم دا صاحب د نصاب دی او په د باندې صدقه د فطر واجب ده چې غریبانو ته ورکړي. نو کله چې سړی صاحب د نصاب شو، په د باندې واجب ده چې د خپل طرف نه د خپل ځان صدقه د فطر ورکړي، همداسې د خپلو نابالغو ماشومانو صدقه د فطر ورکړي. د بالغ زامنو یا د ښځې صدقه په خاوند باندې واجب نه ده، البته که یې ورکړي نو کیږي، استحسانا کیږي، اما واجب په نه ده چې د خپلو بالغ زامنو او یا د خپل ښځې صدقه ورکړي. مقدار د صدقې په دې باره کې په احادیثو کې چې کوم څه ذکر شوي دي، د غنمو ذکر راځي، د کشمشو ذکر راځي، د خرما، د پنیرو، د وربشو، د دې 115 قسمه شیانو ذکر راغلی دی چې دا باید په صدقه کې ورکړي. که چیرته غنم ورکړي نو دا باید نیم سا چې تقریبا 2 کیلو، څه کم 2 کیلو، یعنی تقریبا 2 کیلو احتیاطاً، یعنی 2 کیلو غنم باید ورکړي شي فی کس، د یو کس په بدل کې. او یا که کشمش، خرما او پنیر او وربشې او دا شیونه ورکړي نو دا بیا یو سا چې تقریبا د نیم سا 2 چنده کیږي، نو گویا چې احتیاطاً 4 کیلو یا د دې قیمت ورکړي. نو دا نظر په حالاتو دی او په دې کې سره باید فکر وکړي چې کم شی اسانه دی او فقیر ته په زیاته فایده په کم شي کې رسیږي، قیمت کې او که په جنس کې وي. د دې شیانو نه علاوه که څوک صدقه د فطر ورکول غواړي، لکه د بیلګې په توګه که څوک د لوبیا په ذریعه یا د وریجو یا د دالو یا د نخودو او نورو شیانو په ذریعه غواړي چې صدقه د فطر ورکړي، نو چون چې د دې شیانو ذکر په حدیث کې نشته دی، فقهاو دا اصول بیا ذکر کړي دي چې د دوی قیمت دی ولګول شي، یعنی د 2 کیلو غنمو د قیمت په برابر چې د دوی قیمت ورسېده او یا دغه نه زیات شو، بیا دی قیمت ته یعنی وګوري. یعنی که دی لوبیا ورکړي باید د لوبیا قیمت د 2 کیلو غنمو په برابر وي یا دغه نه زیات وي.
همدغسې که وریجې وي او که نخود وي او که دال. صدقه د فطر څه وخت باید ورکړی شي؟ په دې باره کې علما کرام فرمایي چې مستحب همدغه ده چې د اختر د لمانځه نه مخکې ورکړی شي، یعنی د صبح صادق نه وروسته او د اختر د لمانځه نه مخکې باید ورکړی شي. خو بیا دا وسعت او گنجایش هم پکې شته که د ده نه مخکې څوک ورکړي، 2 ورځې مخکې، 3 ورځې مخکې، 10 ورځې مخکې که یې ورکړي بیا هم جایزه ده او گنجایش لري. همداشان که د کم ضرورت په اساس باندې یا د سستۍ له وجې نه د اختر د لمانځه پورې چا د صدقه ورنکړله، چون چې د ده په ذمه واجبه ده د اختر د لمانځه نه بعد یې هم ورکولی شي. او دا واجب په دې معنی نه ده چې د اختر لمونځ شو نو دا واجب د ده نه ساقط شو، بلکې نه د ده په ذمه ده دا چې ناوخته که په دې ګناهګاره دی، خو د اختر د لمانځه نه وروسته هم ورکولی شي، باید ورکړي، د ده په ذمه دي. د فطر د صدقې په باره کې چې عموما ملګري پوښتنې کوي، یو پوښتنه دا شي که مثال د یو چا په چا باندې قرض وي او هغه کس چاته چې قرض ورکړی دی، یعنی پوروړی او قرضوړی چې دی هغه سره پیسې نشته او چې ماته یې راکړي، نو زه کولی شم چې دغه د قرض پیسې هغه ته په صدقه د فطر کې حساب کړم او قرض یې وانه غواړم. نو فقهای کرام لیکي چې نه، دې طریقه باندې صدقه د فطر نه ادا کیږي، بلکې فقها ورته صورت دا ویستی دی چې دی دغه کس دی هماغه سړي ته چې د پیسې قرض دي هغه ته د صدقه د فطر ورکي، هغه د مالک کی، بیا د بیرته په قرض کې همدغه پیسې دغه کس نه بیرته واخلي. دا یو صورت ذکر شوی. نو درنو دوستانو، په همدغه مسایلو چې مې بیان کړه اکتفا کوم. هیله مند یم چې زموږ د چینل سبسکرایب کول هیر نه کړئ، ترڅو آینده کې د نوو مسایلو او موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.